حل رایدهی تا کنون معلومات ابتدایی 22400 دستگاه و معلومات نهایی 14000 دستگاه بایومتریک به سرور مرکزی انتقال شده است. اگر معلومات بایومتریک انتخابات 6 میزان چنین طی مراحل شود، اعلان نتایج انتخابات تا 27 میزان ناممکن خواهد بود. آقای عبدالله مولانا عبدالله صحبت ها را در توییت کردن و این نظر خودشان را گفتن. اما دکتر عبدالله در صفحه فیسبوک خودشان هم پیامی گذاشتن و گفتن که نتیجه انتخابات را آرای پاک مردم افغانستان رقم میزند. آقای عبدالله صحبتشان در رابطه با انتخابات با دیداری که با اعضای ولسی جرگه داشتن ارائه کردند. دیدار اعضای رهبری تیم ثبات همکاری با تعدادی از اعضای محترم مجلس نمایندگان و در این نشست اعضای مجلس نمایندگان برگزاری موفقانه انتخابات با تیم ثبات همکاری تبریک گفتند و همچنان آنان تاکید کردند که مردم افغانستان به خواست و اراده خودشان رفتن و پای صندوق‌های رای دادن. چیزی که آقای عبدالله انداخته گفتن آنها به اراده خودشان برای تیم ثبات و همکاری در سراسر کشور رای دادن و این تیم اکثریت آرای مردم را به دست آورده و پیروز انتخابات می باشد. آنها همچنان خواهان حراست از آرای پاک مردم شدند و حمایت همه‌جانبه خودشان از تیم ثبات و همگرایی نیز اعلان کردند. سقف اشتراک مردم تا کنون 2,695,890 هست. 4,500 شکایت در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده و بعد از رسیدگی شدن به این شکایت ها چقدر میتونه که این ارقام تغییر کنه. اگرچه پیش از هم شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری صحبتی داشتند در اینکه که عملاً 1.5 میلیون نفر اشتراک کردند در انتخابات و این که چرا ارقام به 2,695,890 رسیده را باید کمیسیون مستقل انتخابات بگوید و اشاراتی هم داشتند در رابطه با این که باید آرای بایومتریک و غیر بایومتریک جدا شد. اما از فرم‌های نتایج تحت کار در مرکز ملی جمع‌بندی نتایج میریم به طرف ولایت بامیان که تعداد مراکز در بامیان 220 مرکز بوده، تعداد خریطه ها 220، تعداد محلات 649، رای‌های انتک شده 642، اسکن شده 643، تصفیه شده 643، آماده اینتری 633، ارسال برای تفتیش 10، ارسال برای بازشماری 0، تیم بررسی 3، آرشیو 79، دریافت نشده 1. اما فراموش نکنن که امشب مصاحبه ویژه هم داریم با آقای گلبدین حکمتیار، یک از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری که همکارم رحمت نوری رفتن اونجا حضور دارند و همراهشان صحبت هایی می داشته باشن. نوری سلام، شبت بخیر. مننه مصطفی، سلام تاسو ته او سلام ټولو لیدونکو ته. د ټاکنیزو خبرونو په دوام دا ځل راغلی یاستو د انجینیر ګلبدین حکمتیار صاحب سره ځانګړې مرکه لرو. انجینیر صاحب ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر او د ولسمشري زور ټاکنو نوماند. بسیار خوب نوری، امشب در مصاحبت به کدام موضوعات زیاتر میپردازین؟ حکمتیار صاحب د مصطفی جان د حکمتیار صاحب سره د ټاکنو پر څرنګوالي باندې خبرې کوو او په دې هیله چې لیدونکي تر پایه سره اوسي. در رابطه با شکایت هایی که از طرف تیم آقای حکمتیار هم ثبت شده حتما صحبت خود داشتین همراهشان. بله، په ټوله کې په شکایتونو او د ټاکنو کې پر تقلب او د ټاکنو په څرنګوالي او د ټاکنو په پایلو باندې خبرې کوو. ډیره مننه مصطفی. حکمتیار صاحب کور مودان چې وخت مو راکړ، تاسو د شپېتو ورځې کمپاین وکړ. د کمپاین په دوره کې مو اندېښنې هم درلودلې د ټاکنو په ترسره کېدو باندې. په ټوله کې ټاکنې څنګه ترسره شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ له خپل انتخاباتي کمپاین راضي او خوشحاله، په زړه پورې نتایج مو درلودل، خپل ټول اهداف مو ترلاسه کړي. اما دا چې انتخابات څنګه ترسره شوي باید ووایم چې متاسفانه دا انتخابات له تقلب ډک انتخابات، تر ټولو مخکنیو انتخاباتو زیات تقلب شوی. تقلب چا کړی؟ تقلب هغه چې امکانات یې لاس کې وو، د دولت اقتدار او صلاحیت او واک د هغوی په اختیار کې وو. دولتي ټیمونو تر ټولو زیات تقلب کړی. اجازه راکړئ تاسو وایم چې د تقلب درې مرحلې، یو له انتخاباتو وړاندې، بل د انتخاباتو دوران کې او درېیم د انتخاباتو وروسته. صحیح. له انتخاباتو وړاندې پکار دا و چې انتخابات یو سوله ییزه مسابقه ده د سیاسي ګوندونو ترمنځ، د سیاسي لورو ترمنځ،
په دې کې باید هم د قواعدو په ارتباط د ټولو توافق وي، د لوبې قواعد باید ټولو ته منلو وړ وي، د ټولو په توافق باید رامنځته شوی او ریفري هم باید بیطرف، چې متاسفانه داسې نه دي شوي. د انتخاباتو په ارتباط په بشپړه توګه یو لوري تصمیم نیول، د ویټو حق یې درلود، ځنډولې. دا انتخابات باید له اول د جوزا وړاندې ترسره شي. اول د جوزا کې باید اقتدار او منتخب حکومت ته انتقال شي. کمیسیونونه چمتو نه وو، په وار وار دا ځنډولې په یو اړخیز توګه، پرته له دې نه چې له نورو سیاسي لورو سره مشوره وشي، د هغوی په توافق دا کار وشي. همداراز له دولتي امکاناتو نه په پراخه پیمانه استفاده شوې، له صلاحیتونو یې، له واکونو یې، له پیسو یې، له وسایلو تجهیزاتو یې، له پرسونل یې. دولتي جمهوریت اجازه راکړم زه خپل مطالب تکمیل کړم. د دولتي ټیمونو چا چې په واک کې څه برخه درلودله، هغوی د خپل واک په اندازه له دې نه استفاده کړې. د دولتي ټیمونو د دولتي پرسونل نه د کمپاینرانو په توګه استفاده کړې، والي کمپاینرو، ولسوال امنیه قماندان، رئیس امنیتي کمپاینرو، مشاورین چې هر یو لشکر د مشاورینو لري، یو لشکر په سلګونو، پیژنې هم نه چې دا زما په مشاورینو په لیست کې شاید په ټول کال کې یو ځل لیدلی نه. دا مشاورین هم د هغوی کمپاینرانو. له دې نه علاوه د سټیکر شرط وضع شو، فقط د دې لپاره چې یو شمېر زیاته کسان چې دوی نه غوښتل په انتخاباتو کې برخه واخلي، دوی ته یې رای نه ورکول، هغه په انتخاباتو کې له برخې اخیستلو محروم کړي. مهاجرین 6 میلیونه مهاجر محروم کړی شوي دي، 3 میلیونه بې ځایه شوي افغانان محروم کړی شوي دي. په فهرستونو کې چې کوم تقلب شوی ده، خیالي نومونه، اصلي نومونه حذفول، چې د انتخاباتو په ورځ دا معلومه شوله په لسګونو زره خلک محلونو ته تلي، په فهرست کې نوم نه و، فهرست کې نوم و، په ډیټابیس کې نوم نه و. کمیسیون بیا پرېکړه وکړه په هماغه ورځ باندې. داسې وخت کې پرېکړه کړې ده چې هغه وخت نو نور کار له کاره تېر شوی و، خلک تللي و، راغلي و، مایوس شوي و، چې څوک راتلل هغوی ته یې ویلي دي چې تاسو رای نه شئ ورکولی. په لسګونو زره خلک محروم شوي. بالاخره انتخابات دې حد ته را رسېدلي دي چې یو محدود شمېر کسان وتوانېدلو چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. ډېرې سیمې د انتخاباتو په دوران کې د ناامنو سیمو په توګه اعلان شو. ډېرې سیمې قصدن و عمدن ناامنه کړی شي. د چا د لوري؟ د دولت له لوري، د دولت د تاثیر او اغیز لاندې د انتخاباتو کمیسیون فیصله کړې ده. دولت ورته ویلي چې دا سیمه ناامنه ده، دلته موږ امنیت نشو تامینولی. په سلګونو سایټونه د همدې دلیل بند کړی شوي دي او حالت انتخابات نه شول. دا هغه ځینې تقلبونه وو چې تر انتخاباتو وړاندې شول. د حریف او د رقیب فعالین نیول شوي دي، زندانونو ته لېږل شوي. زموږ په لسګونو شاوخوا 100 نفره تر انتخاباتو وړاندې فقط په همدې خاطر زنداني شوي دي چې هغوی فعال وو، غوښتل چې دوی په انتخاباتو کې برخه وانخلي. د کابل کې بندیان کړي دي، په اکثرو ولایتونو کې. دا هغه تقلبات وو چې له انتخاباتو نه وړاندې شول. شکایتونه مو ثبت کړي په دې تړاو؟ دا ټول موږ ثبت کړي دي، د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلي دي. د انتخاباتو په دوران کې تاسو ولیدو چې خلک راغلي، نو مې په فهرست کې نه دی لیدلی، محروم شوي دي تللی. د سټیکر شرط وضع شوی و، په سلګونو هر سایټ کې خلک راغلي دي، محروم کړی شوي دي. د انتخاباتو په دوران کې تاسو لیدل چې ډېرې سیمې ناامنه کړی شولې. له دې نه علاوه لیدلم دي چې خلک راغلي جعلي کارتونو صندوقونه ډک شوي دي. تاسو چې د افغانستان تقریبا اکثر ولسوالۍ چې د دولت تر سلطې لاندې دي، وضعیت یې داسې دی چې هلته فقط یوازې په بازار باندې دولت تسلط لري. د ولسوالۍ شاوخوا 1 کیلومتر 2 کیلومتره محدوده کې دولت محدود شوی. دولت اوس په ښارونو او په لویو لارو کې را محدود شوی دی. اطراف ټول د هغوی له سلطې نه وتلی. د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو تاسو د ټاکنو د حالت نه راضي نه یاست؟
موږ راضي نه یو، بلکې د عرض مې وکړو چې څنګه تقلب شوی ده په همدې دوران د انتخاباتو کې. له انتخاباتو نه وړاندې چې کوم تقلب شوی د انتخاباتو په دوران کې تقلب دا و چې اکثر هغو ولسوالیو کې چې دولت هیڅ تسلط نه لري، هلته یوازې یو دفتر لري او په بازار باندې تسلط لري. چا چې په دې ولسوالیو کې رایه ورکړې ده یوازې دولتي مامورین دي، دولتي منصوبین او پرسونل دی، نه دکاندار رایه ورکړې ده نه د سیمې اوسېدونکو رایه ورکړې ده. ولې په همدغه ولسوالیو کې په زرګونو رایې د یو ټیم لپاره لیکل شوي. کوم ارقام چې کمیسیون ورکوي 2 میلیونه او څه کم 200,000 فکر کوئ دا عمر واقعي نه دي؟ دا تقریبا 200 غیر واقع دي. یعنې له 2 میلیونه 200,000 چې حساب کوي نو 18 لکه تقلبي دی او پاتې شاید واقعي اوسي. تقلب د دولتي ټیمونو موخه شته. بالکل دولتي ټیمونو صندوقونه له جعلي رایو ډک کړي دي، بایومتریک وسایلو نه استفادې پرته. د انتخاباتو په دوران کې تاسو ولیدل په ډیرو محلونو کې بایومتریک وسایل یا تخریب شوي عمدن یا ویل شوي دي چې دې کار نه کول او یا دغه استفاده نه ده شوې. تاسو ولیدو چې یو ټیم ادعا وکړله چې حتما باید غیر بایومتریک رای حساب شي. ولې؟ د قانون خلاف، د توافق پرته، د کمیسیون د پریکړې خلاف او د سیاسي ګوندونو او د کمیسیون په منځ کې ولې تر دې دمه کمیسیون په خپله پریکړې باندې ولاړ دی. کمیسیون او سیاسي ګوندونو کاندیدانو چې کوم توافق کړی و اجماع باندې راغلی، جمهور رئیس هم ورسره توافق کړی و چې یوازې بایومتریک رای به معتبر وي. تاسو ولیدو چې یو ټیم دومره کلک ولاړ دی او ټینګار کوي چې وایي د کمیسیون په پلار باندې به هم غیر بایومتریک رای ومنو. د دې معنا دا ده چې هغوی ته غیر بایومتریک رای تحمیلول او منل ډېر ارزښت لري. د هغوی ټول سرنوشت او برخلیک هم په همدې پورې تړلی ده. د هغوی ټولې رایې هم غیر بایومتریک دي. که دا غیر بایومتریک رای حساب نشي نو دوی ځي آخري درجې ته. ښه حکمتیار صاحب، دغه ټاکنې کوم یادونه چې تاسې وګړه په ټاکنو کې تقلب شوی، ځینې سیمې په لوی لاس باندې نامنا شوې وي، تاسې پیشبیني درلودله دغه ډول ټاکنو په اړه وړاندوینه مو کړې وه؟ طبیعي ده، موږ مخکني انتخاباتو ته په پام سره د انتظار درلودو چې شاید تر دې نه زیات تقلب وشي، مخصوصا چې موږ لیدل داسې رقیبانو سره مخامخ یو چې هغوی دولتي اقتدار یې په لاس کې ده، ملت کې ریشه نه لري، ولسي حمایت نه محروم دي، بد امتحان یې ورکړی، ناکام و. دا 19 کلونو کې چې د هغوی اقتدار په لاس کې له جنګ، وینو تویېدو، فقر، لوږې، اعتیاد، له دې پرته ملت ته بل څه نه ورکوي. ناامني، که په دې ټولو پوهېدلې ولې راغلې د ټاکنو ډګر ته ولې ودرېدلې ولسمشریزو ټاکنو ته؟ د دې لپاره چې موږ غوښتل له دې فرصت نه استفاده وکړو. دا زموږ د سیاسي فکري مبارزې لپاره یو مناسب غوره فرصت و. غوښتل له دې نه اعظمي استفاده وکړو. الحمدلله موږ توانېدلی چې له دې فرصت نه ښه استفاده وکړو. څومره رایه مو اخیستې؟ دا خو بله خبره ده، باید انتظار وکړو چې کمیسیون رای څنګه حسابوي. ما ته اجازه راکړئ چې له انتخاباتو له ورځې نه وروسته تقلب ته مې اشاره وکړم. د اکثرو د ډېرو سایټونو او محلونو بایومتریک وسایل یا کې لاسوهنه شوې ده یا استفاده ترې نه ده شوې یا لا درک دي یا د حافظې کارت ورک شوی ده یا په خپله دستګاه ورکه شوې ده. په کار دا و چې لکه څنګه چې توافق شوی و چې بایومتریک وسایل باید د انتخاباتو د ورځې په مازدیګر ټول خپل راپور او ډیټا مستقیما مرکزي سرور ته انتقال او دا سرور هم ټولو کاندیدانو ته د لاسرسي وړ وي. موږ باید توانېدلی په همغه ورځ د هر سایت معلومات موږ له مرکزي سرور ترلاسه کړی. موږ ته پاسورډ هم راکړی او یوزر نیم هم راکړی. تاسو ته دا موارد نه دي رسېدلي؟ موږ ته هغې راکړی و، یوزر نیم او پاسورډ یې موږ ته سپارلی دی، خو لاسرسی هم نه درلوده. تر ننه پورې لا دا ډیټا هغه ته انتقال شوی نه ده مرکزي سرور ته. دا معلومه نه ده چې دا اسناد چې له اطرافه راغلي، ارقام او بایومتریک وسایل او د هغوی ډیټا، دا کوم مرکز ته انتقال شوی ده، بیا له هغه ځای نه راغلی ده مرکزي سرور ته. ولې تر ننه پورې دا په بشپړه توګه مرکزي سرور ته نه ده انتقال؟ دا د تاخیر د ځنډ سبب او دلیل څه و؟ غیر له دې نه چې سپارل شوي دي داسې یو مرجع ته چې په هغه کې په خپله خوښه تصرف وکړي، څنګه چې غواړي نتایج همدغسې راوباسي، بیا په جدولونو کې ثبت کړي او انتقال یې کړي مرکزي سرور ته.
د انتخاباتو نه وروسته هم پراخ تقلب شوی دی. موږ ته ګڼ شمېر اسناد دغسې لرو چې بایومتریک وسیله دغه ارقام یو شی دی. هغه وایي چې مثلا په دغه محل کې 1500 کسانو رایه اچوله. ولې په جدول کې چې په لاس لیکل شوی دی په هغې کې ښودل شوي چې 100 حتی تر دغه شمېر هم زیات که په دې محل کې 400 کسانو نومونه ثبت شوي دي، یوازې دوی 600 800 حساب کړی دی. په د یوه محل رایې د یوه کاندید لپاره په 100 محلونو کې ثبت شوي دي. مثلا په ای محل کې د یو کاندید رایه 10 ده. نور ارقامو د نورو کاندیدانو لپاره همدغه ورقه په 10 نورو محلونو کې هم ثبت شوی دی. عین شی، فقط نوم او کوډ یې بدل شوی دی، ولې ارقام ټول همغه چې له ورایه څرګند معلومیږي چې دغه ورق په نورو محلونو کې هم ثبت شوی دی. دې ته ورته دومره تقلبات شوي دي چې واقعیت دا ده دا انتخابات بدنام کړي او د دې په ځای چې د بحران په حل کې له موږ سره مرسته وکړي، بحران به مزید تشدید کړي. د تقلباتو یادونه مې وکړه که کمیسیون پایله د یو بل ټکټ په نفع باندې اعلانوي چې ګویا هغوی ګټلې ده، منئ؟ لومړی خو باید انتظار وکړو چې کمیسیون څه کوي. تر اوسه پورې خو هغوی وایي چې موږ غیر بایومتریک رایې نه منو، نه یې حسابوو. یو لوری په دې ټینګار کوي او سخت پیسې راپورته کړي او په دې باندې سخت ټینګار کوي. ستاسو موقف په همدې برخه کې څه دی؟ زموږ رایه دا ده چې باید یوازې بایومتریک رایې حساب شي او هر هغه رایه چې غیر بایومتریک هغه باید حذف شي او باطل وګڼل شي. زموږ رایه دا ده چیرته هم چې د بایومتریک رایه ارقام له جدول سره فرق ولري، داسې چې تر اصلي رقم او کسان چې باید په دې محل کې رایه ورکړي شمېره د رایو زیاته نه شي، هغه باید باطل شي. موږ ټولو ته توصیه هم کړې ده اوس هم چې راځئ، اوس هم لا وخت لرو، دا اوس خپلو منځونو کې تعهد وکړو، فیصله وکړو، په خپلې ژمنې باندې کلک ودرېږو چې تقلبي رایې باطلوو. کمیسیون ته هم اطمینان ورکوو او تشویق کوو یې، حمایت کوو یې چې هغه تشویش ویره ونه لري، چې هغوی محاسبه دقیقه وي. که کمیسیون یوازې بایومتریک شوې رایې ومني، څومره د دې احتمال ویني چې تاسې به ولسمشر شئ؟ که کمیسیون یوازې بایومتریک رایې ته اعتبار ورکړي او غیر بایومتریک رایې ټول باطل اعلان کړي، او که په دې دوران کې کوم تقلب شوی ده، بایومتریک وسایلو کې هم کوم تقلب شوی ده، وسایل ورک شوي دي، ارقام په خپلو وسایلو کې تصرف شوی ده، وروسته رایه اچول شوي دي چې که بایومتریک وسایل معتبر وي نو په هغه کې عکس دی، د ګوتو نشانونه دي، د تذکرې عکس دی، وخت معلوم دی، دقیقه، ثانیه، ساعت معلوم ده، ټوله ورځ چې کار کوي هغه معلوم دی. که دا ټول شان مراعات شي او د دې له مخکې واقعي نتایج اعلان شي، موږ هغه نتایج منو. انتظار کوو چې وګورو آیا کمیسیون دومره جرأت لري که نه، که ویرېدلي او تر ویرې او خوف لاندې. څومره په کمیسیونونو باندې باور لري چې خپلواکه دي او بالاخره د خلکو هغه واقعي رایې به اعلان کړي؟ اول خو د کمیسیون د تخویف او ویرولو لپاره دولت مخکني کمیسیون کمیشنران زندان ته واچوي، په دې دلیل چې دلیل هم ډېر زیات کمزوری او ضعیف او په واضح توګه معلومیږي چې دا سیاسي و. او فکر نه کوئ برعکس یو درس به مې د اوسنیو کمیشنرانو لپاره؟ هدف یې دا و چې د اوسني کمیشنران هم وویروي چې که مخالفت هم وکړ، موتې نه وایي او د خپلې خوښې فیصلې هم راوایستلې، نو بیا به د مخکني کمیشنرانو په برخلیک اخته کېږي. که موږ کمیشنرانو ته اطمینان ورکړو چې ستاسو حمایت کوو، جرأت وکړئ، همت وکړئ، حقیقي نتایج اعلان کړئ. کاندیدانو ته هم زموږ مشوره دا ده، د هغوی هیاتونه راغلي، د معاملې تمه او وړاندیز یې درلودو، هغو ته مو وویل چې راځئ دا لوبه نور پرېږدو. تر دې دمه په کمیسیونونو کې مو داسې موارد څه لیدلي ناظران ماته شتون لري چې ګواکې کمیسیونونه دي یا د کمیشنران دي د یوه لوري په طرف باندې کار وکړي؟ یو شمېر کمیشنران داسې دي چې په سیاسي ګوندونو او ټکټونو پورې تعلق لري، تعهد لري، سابقه لري، متعهد دی یو ګوند ته، یو لوري ته، او وګوري چې هغوی خپل استقلال ساتي که نه صادقانه. تاسې ته متحد دي؟ موږ په کمیسیون کې داسې څوک نه لرو چې موږ ته متحد. صحیح. ولې رایه مو ورکړې ده؟
رای هم نه ده ورکړی. دوه کمیشنرانو ته چې دلته راغلي دي موږ رای نه ده ورکړی. شاید ځینو ته مو ورکړي هم وي ولې موږ پورې مربوط خلک نه دي. زموږ هغه دا ده چې متاسفانه په دې کې هم د هماغه وحدت ملي حکومت په څېر معامله شوې ده او هڅه شوې ده چې له دې نه یو سهامي شرکت جوړ شي. په هر صورت موږ منتظر یو د انتخاباتو د کمیسیون پرېکړه ده. موږ په دې باندې اعتراض لرو چې ځینې بهرني سفیران تللي او د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله کړې، اظهارات یې کړي، هدایت یې ورکړ چې څوک سلب صلاحیت. کمیسیون مشر دا خبرې نه دی، هغه وایي چې یوازې سلام مشورې کړي او ټاکنو د پروسې حمایت اعلان کړی. داسې نه ده که نه. پرون ما د یو کمیشنر نه واورېدل چې وایي الحمدلله زموږ بهرني دوستان هم راځي او هره ورځ زموږ کارونه څاري، زموږ کارونه څاري. او تاسو واورېدل چې ځینو سفیرانو ډېره په نامناسبه توګه مداخله وکړه او د کمیسیون غړو ته هم واکمنو ته هم وویل چې دې ته په پام باید یو څوک سلب صلاحیت کړي. تاسو دا معلومه ده چې د درملو کمپنۍ چې متاسفانه دولت د انتخاباتو د کمیسیون له موافقې او مشورې پرته له دې کمپنۍ سره قرارداد کړی ده او دا چارې ټول په بشپړه توګه همدې کمپنۍ ته سپارلې ده. او دا یو نیمه دولتي کمپنۍ ده. د جرمني دولت په دې کې حکومت په دې کې 25% سهم لري. او طبیعي ده په داسې حال کې چې جرمني په دې جنګ کې یو طرف ده او دا اوسني روان جنګ کې یو طرف ده. مخصوصا زموږ په ارتباط ځینو دولتونو تاسو ته معلوم ده چې یو خصمانه دریځ درلود. موږ یې په تور لیست کې نیولی او که دغسې حکومتونه او دوی د دې سفیران راځي د انتخاباتو په چارو کې مداخله کوي، دستور وکوي، مداخله کوي او حتی راځي نظارت کوي او څارنه کوي او د کمیشنر په اعتراف چې هره ورځ راځي او زموږ کارونه څاري، دا د انتخاباتو د کمیسیون بېطرفي ته صدمه رسوي. دا تر سوال لاندې راولي چې زموږ یو غوښتنه دا وه چې د پایلې نه دي اعلان کړي، باید په تمه شو چې پایلې اعلان کړي چې کمیسیون څه ډول پایلې اعلانوي. موږ یوه غوښتنه دا وه د انتخاباتو نه وړاندې چې هیڅ بهرنی مشاور به د انتخاباتو کمیسیون کې نه. متاسفانه یو سفیر اعلان وکړ چې موږ 100 مشاورین لرو. یو سفیر رسما د تلویزیون له لارې اعلان وکړ چې موږ په دې کمیسیون کې 100 مشاورین لرو. د همدې لپاره موږ دا موضوع جدي ونیوله او د انتخاباتو کمیسیون ته وویل چې نه یوازې په د انتخاباتو کمیسیون کې باید یو بهرنی مشاور نه وي. موږ په بهرني مشاورینو باندې باور نه لرو. دا افغاني مسله ده، قضیه ده، باید په بشپړه توګه د افغانانو په لاس کې باید د هغوی له لورې ترسره شي. دا مداخلې هم روانې دي. دې هم وګورو چې آیا د انتخاباتو کمیسیون خپل استقلال ساتلی شي که نه او په مستقله توګه د شفافو نتایجو د اعلان جسارت و جرأت لري که نه. دې انتظار کنم. ارزیابی شما چی را نشان میدهند؟ چرا ناظرانتان به شما گفته فیصدی رایتان چقدر است؟ اگر تا جایی که ما معلومات داریم و ما گفته شده معلوماتی که به ما رسیده، اگر آرای واقعی حساب شد، آرای جعلی حذف شد، باطل شد، باور داریم که رقبای ما در درجه 2-3 قرار میگیرند. این شما پیروز انتخابات دور اول هستید. مخصوصا تیم دولت ساز شاید بره به درجه 3. اول شما هستید. تا جایی که ما معلومات داریم نتیجه میده که رای پاک، رای که در او تقلب نشده، رای بایومتریک و پاک ما در اول هستیم. درست، ولی اگر کمیسیون به نفع کاندید دیگه فیصله بکنه در چه صورت میپذیرین؟ ببینیم که اونا با استناد به چی فیصله را کرده، تا چه حدی فیصله از اینا واقع بینانه است و در تخلف و تقلب صورت نگرفته، بی عدالتی نشده، ما رای شفاف را میپذیریم. اگر این انتخابات ریاست جمهوری است که دستگاه بایومتریک استفاده میشه، کمیسیون میگه انتخابات منظمتر و سالمتر نسبت به انتخابات گذشته بود، فکر میکنین دستگاه بایومتریک میتونه شفافیت انتخابات در افغانستان تضمین بکنه؟ یک انکشاف است. خوب شد که از وسایل بایومتریک استفاده شد، اما این وسایل بایومتریک معیاری نبود.
مثل که در سایر کشورها از استفاده میشه استفاده نشد. لازم بود که همه این انتخابات آنلاین می بود. وسایل بایومتریک مستقیما از طریق اینترنت باید وصل می بود با سرور مرکزی و لحظه به لحظه هر کاندید می دانست که در فلان محل فعلا تناسب آرا چگونه است و نفع هر کاندید چند رای به صندوق ریختن. باید وضعیت به این ترتیب بود. چیزی که ما می خواستیم این بود که نه وسایلی را که به این شکل اینا آوردن آنلاین نبود و وسایل بایومتریک انداختن در صندوق و با نتایج آرا با اوراق نتایج آرا انداختن در اونجا و در این مداخله صورت گرفته. صندوق ها باز شده از خیلی از مراکز و به تأخیر به مرکز رسیده. هنوز مراکز مانده محلات مانده که نتایج به صندوقش به مرکز نرسیده. با توجه به حجم شکایت 4512 شکایت نزد کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده، فکر میکنین اگر درست بررسی شود نتیجه به نفع شما خواهد بود؟ ما منتظریم که نتایج درست باشد. در این آرای غیر بایومتریک باطل شد. اینم باید عرض کنم که هیئت‌های برخی از تیم‌های مطرح آمدن گفتن که حال چه کنیم. انتظاری را داشتن که ما فعلا یک موضع مشترک داشته باشیم. درست. گفتیم که بهتر است بیاین با خودم تعهد کنیم، با مردم خودم تعهد کنیم و بین هم که از این لحظه به بعد تقلب نمی کنیم. اگر کمیسیون از فیصله خود عقب نشینی کنه آرای غیر بایومتریک در شمارش حساب کنه، اقدامتون چی است؟ ما نمیپذیریم. عرض کنم به اونا گفتیم که بیاین از این لحظه به بعد هم یک تعهد کنیم که بعد از این تقلب نمی کنیم. میریم به سوی شفافیت انتخابات. نتایج شفاف را میپذیریم. اگر دیدیم که در این انتخابات که برنده است قبول کنیم. اگر نتیجه طوری بود که بریم به دور دوم انتخابات این کار را بکنیم. میشه که و اگر دیدیم که خوب انتخابات با توجه به عدم مشارکت تعداد زیادی از مردم، کمرنگ بودن مشارکت ایجاب میکنه که انتخابات کلا لغو شود و ما یک انتخابات مجدد داشته باشیم. بین همه رو بپذیریم. اگر انتخابات چنین پیش بینی کردین چرا اشتراک کردین، چرا تحریم نکردین انتخابات را؟ برای ما مناسب جلوه نکرد که انتخابات تحریم کنیم. شرکت در انتخابات را مفید یافتیم. ولی الان خواستار لغو شده. گفتیم اگر با هم می‌نشینیم از امیال تعهد میکنیم با توجه به نتایج انتخابات، اگر دیدیم که مشارکت خیلی کمرنگ است که اصلا مشروعیت انتخابات زیر سوال میبره، اگر از 35 میلیون مثلا دیدیم که فقط 1 میلیون شرکت کردن، آنچه آمار کمیسیون تا حالا قناعت بخش نیست، یعنی مشروعیت زیر سوال میبره. قطعا قناعت بخش نیست. رأی که شمار ارقام را که اینا اعلان کرده قطعا ارقام غیر واقعی است. قطعا دو ثلثش غیر واقعی است. 2 میلیون چند صد هزار که اینا اعلان کردن قطعا غیر واقعی است. و درست هم نبود. ما اعتراض هم داریم. اعتراض خود به کمیسیون هم نوشتیم که شما چرا نتایج غیر واقعی را و مبالغه آمیز اعلان کردید؟ ولی فکر نمی‌کنین کمیسیون با استناد دستگاه‌های بایومتریک یه حرف مطرح می‌سازه؟ نه، هنوز به استناد وسایل بایومتریک نیست. فقط جدولایی که به اونا آمده به رویت از جدول‌ها اعلان کرده. هنوز اینا وسایل بایومتریک نخواندن، هنوز همه را دریافت نکردن. تعداد زیادی هم لادرک است، در کابل لادرک است، چرا سبب اطراف ولسوالی‌ها. اینا ارقام غیر واقعی را اعلان کردن. به رویت جدولایی که به اینا رسیده جدولای غیر واقعی و مبالغه آمیز که در اوج تقلب صورت گرفته. به رویت از این نتایج، یعنی فکر می‌کنید از روی دستگاه بایومتریک حساب شود این تعداد پایین میاد؟ حتما پایین میاد. ببینیم که اینا برای ما یه هم سوال برانگیز است که چرا این وسایل بایومتریک به تأخیر میرسه به کمیسیون انتخاب؟ چرا دیتای از این میره اول به یک مرکز مجهول بعد انتقال میشه به سرور مرکزی؟ چرا مستقیما به سرور مرکزی انتقال داشت؟ چرا قابل دسترسی نبود برای همه کاندیدا؟ ما تا هنوز نمیدانیم. یک تعداد زیادی از مراکز هنوز معلوم نیست که به سرور مرکزی هم انتقال نیافته و برای ما قابل دسترسی هم نیست. چرا این تأخیر دلیل چی است؟ غیر از اینکه بگوییم حتما به خاطر تقلب به تأخیر افتاده و به سرور مرکزی انتقال. درست آقای حکمتی، آنچه آمار کمیسیون تا حالا داده که تخمینی گفته شده و در حال تغییر هم شاید در حال تغییر هم است، فکر میکنید انتخابات دور اول برنده داره؟ گمان میکنیم که انتخابات دور اول برنده نداره و احیانا اگر با توجه به این نتایج یک کسی را برنده اعلان کنیم، احیانا به فرض محال و یک رئیس جمهوری
ممثل همه ملت و اکثریت ملت نخواهد. شما میپذیرید رئیس جمهور؟ از 34 میلیون نفوس افغانستان شاید این رئیس جمهور ممثل چیزی کمتر از 1 میلیون رای باشه، مگر میشه این یک نظام مردم سالار خواند. ولی اگر به هر طور کمیسیون به رئیس جمهور اعلانش بکنه شما باید رئیس جمهور نمیپذیرید؟ ما کسی را که با رای تقلبی رئیس جمهور شو نمیپذیریم. ما نتایج تقلبی را قبول نداریم. نتایج بایومتریک شفاف را قبول داریم. نتایج شرش بود میپذیریم و منتظر میمانیم که کمیسیون چی میکنه. اگر فیصله کمیسیون و اعلان نتایج قناعتتان را حاصل نکرد اقدامتان چی است؟ اگر نتایج به اساس تقلب بود و در این آرای غیر بایومتریک مدار اعتبار قرار گرفت، نه ما میپذیریم، نه کاندیدای دیگری میپذیره و نه ملت قبول داره. تصمیم ما است که باید مشترکاً بنشینیم به مشوره همه کاندیدایی که اعتراض دارند و این نتایج نمیپذیرند و معتقدند که مشروعیت انتخابات زیر سوال برده، به مشوره اونا و با هم تصمیم مشترک میگیریم. درست. نتایج انتخابات 6 میزان چگونه ارزیابی میکنین؟ یک حکومت با ثبات یا یک بحران سیاسی؟ یک بحران سیاسی، یک حکومت خیلی بی‌ثبات‌تر و ضعیفتر و ناتوانتر از حکومت فعلی و دلیلش هم روشن است. یکی از دلایل عمدی ضعف حکومت ناتوانیش بر مهار کردن وضعیت و ناکام بودنش در همه بخشات، همین ثبات، امنیت. با همین حکومت که شما صلح کردین؟ با همین حکومتی که ما صلح کردیم. یکی از دلایل عمدیش همی بوده که این حکومت خیلی ضعیف بود، از تایید اکثریت مردم محروم بود، بین حکومت و مردم فاصله عمیق وجود داشت و حکومت در فساد غرق بود. مفسدترین حکومت دنیا این حکومت. درست. قبل از اینکه بیان باش صلح کنین این موارد دیده بودین؟ همه پس چرا صلح کردین با این حکومت؟ چرا صلح کردیم؟ با توجه به اینکه ما در یک حکومت مفسد و غیر قابل قبول برای ما هم اگر فرصت مبارزه فکری و سیاسی برای ما مساعد شد میخوایم از این فرصت استفاده کنیم. ما در زمان ظاهر شام مبارزه خود آغاز کردیم. اگر مجبور نمی شدیم به مبارزه مسلحانه هرگز مبارزه مسلحانه را انتخاب نمی کردیم. پیامبر ما که ما به او ایمان داریم و مرشد و رهبر ماست و 13 سال را در مکه سپری کرده، در حالی که بر مکه ابو جهل حکومت میکرد و کعبه هم از 360 بت پر بود. درست. ولی پیامبر در مکه زندگی میکرد، دعوت میکرد، از فرصت استفاده خود را میکرد. 13 سال را در مکه سپری کرده در همیت یک وضعیت. ما زمانی که مجبور شدیم سلا برداشتیم، ولی زمانی که دیدیم یک کسی حضور ما را در کابل میپذیره، فرصت مبارزه مسالمت آمیز را برای ما میده، ما صلح کردیم، آمدیم با کابل. از آمدن خودم راضی استیم. در انتخابات هم به می دلیل شرکت کردیم و با حکومت ناکام و مفسد و دست نشانده که در هیچ شکی نیست، حکومت ضعیف، ناتوان، عامل همه ویرانه ها، خونریزی ها. در حکومت دست نشانده شما هم آمدین وارد کارزار انتخاباتی شدید. با این حکومت دست نشانده ناکام و بدنام ما معاهده کردیم، آمدیم با کابل و در انتخابات هم شرکت کردیم. الحمدلله. پشیمان هم نیستین؟ قطعا پشیمان نیستیم، راضی استیم از دستاورد کمپین انتخاباتی خودم. خیلی خیلی راضی استیم به پیمانی که در این 2 ماه ما کار کردیم که در 10 سال نمیترسیم. دوست آقای حکمتیار، چیزی را اشاره کرده بودین که اگر کمیسیون نتایج دروغین اعلام بکنه و عدالت تامین نشه ما را پشیمان میسازین که پس دوباره برگردیم به سنگر. چنین میکنیم؟ گفتیم ما را پشیمان نکن، ما را از صلح خود پشیمان نکن. ما رای مسالمت آمیز تغییر را انتخاب کردیم، انتخابات را اختیار کردیم، رای انتخابات را. کاری نکنین که ما را ملت را از این پشیمان کنیم. ولی اگر چنین کار شد چی میکنیم؟ در اون وقت باز تصمیم خود نگیریم. تا تصمیم نداریم. تا هنوز تصمیم نگرفتیم. اگر ما را کسی مجبور کنه طبیعی است که ما باز رای جدید را انتخاب میکنیم. درست. دوباره با سنگر اگر ما این راه را ببینیم که مسدود است، رای تغییر از طریق مبارزه صلح‌آمیز و مسالمت آمیز را اگر ما مسدود بیابیم، چه از انتخاب دیگری ما چه خواهد بود؟ یعنی احتمال مبارزه مسلحانه دوباره وجود داره؟
گفتیم ما را مجبور نکنین با مبارزه مسلحانه. یک تعدادی برای ما اخطار دادن که کسایی که ناکام شدن چی و چی میکنیم امرایشان، یا جایش پلیگونی پلیچرخی است و یا سردخانه قضا درست و تهدید کردن. یعنی از کرسی اقتدار اخطار جنگ را دادن، اخطار فرستادن مخالفین به پلیگون پلیچرخی و قبرهای دست جمعی زمان کمونستان. درست. جواب شما چی است؟ اگر اونا را گفتیم که حرکات‌های بچگانه را نکنیم، ما را مجبور به جنگ نسازیم، ما تجربه جنگ داریم، از جنگ نمیترسیم، شوروی را شکست دادیم و ما را به جنگ وادار نکنیم. به اونا گفتیم تقلب نکنیم، برای مردم تمکین کنیم، بگذارین مردم از طریق صلح‌آمیز و مسالمت آمیز سرنوشت خود تعیین کنند و نتایج انتخابات هم بپذیریم، هرچی بود قبول کنیم. اگر نتایج انتخابات تکرار 2014 باشه، یک حکومت مصلحتی به وجود میاد، در اون صورت هم شما میپذیریم؟ ما این جواب قبلا هم گفتیم که به دکتر صاحب عبدالله هم گفتم در مناظری که با او داشتم که اگر ما جایی می بودم هرگز یک حکومت ائتلافی وحدت ملی را نمیپذیرفتم، مخصوصا که یک وزیر خارجه کشور بیگانه میآید و مداخله میکنه، نتایج انتخابات لغو میکنه و یک حکومت جدید میسازه، برای مردم اهانت میکنه و یک حکومت ناکام میسازه که دچار اختلافات شدید داخلی بوده از اول تا آخر. آخرین مثالش همین که رئیس جمهور یک دستور میته به وزارت خارجه کسی را برطرف میکنه ولی وزیر خارجهش ایره نمیپذیره، رئیس اجرایی را مخالفت میکنه. به هر صورت ما در اونجا گفتیم که اگر ما وضع دکتر صاحب عبدالله می بودم هرگز را نمیپذیرم. ایره اهانت به خود، به ملت خود و به عزت کشور خود. درست. اگر انتخابات احتمالاً به دور دوم بره و در دو نامزدی که پیشتاز شما یکی از اونها نباشین، از چه کسی حمایت میکنید؟ ایره بگذارن که نتایج اعلان شود. ما تصمیم خود در او شرایط با توجه به مسائل ملی خود، با توجه به مسائل اولیای کشور خود و به خاطر کشیدن ملت و کشور از بحران دردآور انشاءالله تصمیم مناسب خواهیم گرفت. صحیح. حکمتیار صاحب د حکومت سره په سوله کې ګټه کړې تاوان موږ له دې سولې نه راضي سره له دې نه چې دولت په خپلو ټولو ژمنو کې پاته راغلی، عمدن و قصدن بند معاهدې تر پښو لاندې کړی او له موږ سره یې دښمني کړې، موږ یې د دښمن په توګه ولې زموږ بندیان یې خوښې نه کړل. دې ته ورته یو مهاجر هم قبول نه کړ چې راستون شي. د حزب د تضعیف لپاره چې څه له وسه کېدل هغه یې نه دي سپمولی، د حزب د تجزیې لپاره، د تضعیف لپاره، د چې څه یې له وسه پوره وه هغه یې کړي. د ژمنو نه عملي کېدو دلیل څه دی؟ د انتخاباتو په دوران کې موږ سلګونو کسان ونیول، اما زموږ فعالین چې فکر یې کاوه چې په خپل ولایت کې مطرح دي او زیاتې رایې به ترلاسه کړي، زموږ نفر یې ونیولل. سره له دې ټولو زه له سولې نه راضي یم. دا کار مو له پوره غور او دقت نه وروسته کړی دی. ولیدلی م دی چې وضعیت دا ایجابوي چې له سنګر راکوز شو او اوس په کابل کې اوسېږو. هغه کار چې په دغه موده کې ما دلته کړی په سنګر کې مې نشو کړی. په دغو 2 میاشتو کې چې ما کوم کار کړی زه باور لرم چې په ډېرو کلونو کې م دا کار نشو کولی. که احتمالاً په احتمالاتو وغږیږو دغه ټاکنو په پایله کې تاسې ولسمشر شئ، د سولې لپاره څه کوئ او څه ډول سوله راولئ؟ ما دا ویلي دي چې د هېواد د ادارې لپاره، د امنیت تامین لپاره، د افغانستان په څېر د یو جنګ ځپلي هېواد له پیچلي وضعیت او حالت سره د مهارولو لپاره یو قوي منظم حزب ته ضرورت دی. هغه رئیس جمهور به موفق وي چې پخوا کې آزمویل شوی منظم ملت شمول حزب ولري.
که ښاغلی اشرف غني ناکام و که ښاغلی کرزی ناکام و، وجې دا وه چې هغه یو سیاسي منظم حزب نه درلود، تجربه د مبارزې نه درلودله، ښه و بد نه پېژندل، افغانان نه پېژندل، نابلده و، یو منظم حزب یې نه درلود، له همدې کبله هغوی ناکام. موږ یو منظم 50 کلن حزب لرو. ولې د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کور دننه یوه سیاسي اجماع شتون نه لري؟ دې ته م راځم. موږ غواړو چې له طالبانو سره سوله وشي، د طالبانو ټول معقول شرایط ومنل شي. باور مو دا ده که د نظام تغییر وي. هو باور مو دا ده چې ډېری طالبان جنګ ته مجبور کړی شوي، ډېری طالبان کور یې وران شوی ده، پلار ورور یې وژل شوی ده، ځمکې یې غصب شوی ده، حریف و رقیب سیاسي حریف قومي رقیب د دولت له امکاناتو نه په استفادې سره هغه ځپلی، له منطقې شړلی، مجبور کړی د وسله واخلي، غچ واخلي، خپل انتقام واخلي او له خپل ځانه دفاع وکړي. حکمتیار صاحب، که طالب غوښتنه دا وي چې جمهوریت تغییر کړي، جمهوریت مني، تاسې ورسره منئ؟ طالبانو سره باید کښېنو، خبره وکړو، د هغوی ټول معقول شرایط باید ومنل شي. که احیانا یو شرط یې دا وي، دې باندې خبره باید وشي. ما عرض کړی چې د هغوی معقول شرایط باید ومنل شي، هغه شرایط چې معقول وي. د انتخاباتو په ارتباط یو موضوع ده، باید د طالبانو که دا شرط وي، دا شرط معقول نه دی. موږ په انتخاباتو باندې ټینګار کوو. باور مو دا ده چې د اقتدار ته د رسېدلو یوازینۍ مشروع لار زموږ له نظره د ملت رایې ته رجوع ده. دا چې انتخابات څنګه وي، انتخابات په څه شکل ترسره شي، د انتخاباتو په څرنګوالي باندې خبره کېدل شي. ولې اصل یې داسې موضوع ده چې موږ په دې باندې ټینګار کوو. زموږ باور دا ده چې 4 خلفای راشدین په جومات کې او د خلکو په رایه غوره شوي او یو مشروع امیر و زعیم فقط هغه دی چې ملت هغه ته رایه ورکړی. دا د ملت رایه ده چې یو زعیم زعامت نه مشروعیت ده. دې ته که راشو، دغه د سیاسي اجماع ولې د کور دننه رامنځته نه شوه؟ دلته د حکومت ضعف، که نه سیاسونو اختلافات او د خپلې ګټې په نظر کې نیولو؟ زه فکر کوم په دې کې به ډېر نور هم ملامت وي، خو تر ټولو زیاته ملامتي د ښاغلي جمهور رئیس په غاړه. حکومت 50-50 و؟ نه، هغه دې ته چمتو نه و چې سیاسي اجماع رامنځته شي. ما په وار په هماغه لومړي ځل کې چې زه راغلی یم او د سره ملاقات و، ټینګار مو په دې و چې د ګوندونو سره باید د تقابل په ځای د تفاهم لاره غوره شي. په ټولو مهمو ملي مسایلو کې باید یو اړخیز تصمیم نه ډډه وشي. یو اړخیز تصمیم ستونزې زیږوي، مخالفتونو سره مخامخ کوي. په ټولو مهمو ملي مسایلو کې، لکه انتخابات، لکه سوله، لکه جنګ، که لازمي کوم تغییر راول، دا باید یو اړخیز نه وي. موږ نه غواړو چې په هر کې یو دیکتاتور ناست وي. دا وضعیت دا ایجابوي چې هر کې باید یو ولسمشر چې د ولس په مشوره او د سیاسي ګوندونو په توافق او تفاهم. په تېرو 13 کلونو کې داسې نه و؟ متاسفانه چې داسې نه و. رئیس جمهور غوښتي دي چې همیشه یو اړخیز تصمیم ونیسي او په خپلې خوا کې بل څوک نه دی منلی. له همدې کبله تاسو ګورئ ټوله کسان چې د اشرف غني جمهور رئیس په توګه ارګ ته رسولی، هغه ټول د ده له خوا نه بیل شوي، که افراد هم بیل شوي دي او که شخصیتونه هم ترې بیل شوي دي او که سیاسي ګوندونه هم ترې بیل شوي دي. په خپلې خوا کې داسې کسان ویلي ضعیف، رشوت یې ورکړی، اخیستی دي او ډېر هم داسې دي چې بدنام دي، ښه نوم نه لري، ښه سابقه نه لري. وجه همدا وه چې هغه په خپلې خوا کې یو ځواکمن ملت شمول ګوند، سیاسي ګوند نشه منلی. ضعیف کسان یې په خوا کې راټولي چې څه ورته امر کوي. اوسنۍ ټاکنې د افغانستان وضعیت ته په کتو، هغه د سولې لپاره چې کومې هیلې پیدا شوې وي، 15 کاله جنګ په افغانستان کې تمدید کړ، که نه طالبان به راځي او سوله به کوي د راتلونکي حکومت سره؟ زما باور دا ده چې مذاکرات بیا پیل کیږي، نه یوازې د امریکا او د طالبانو ترمنځ، له هماغه ځای نه چې متوقف شوي وو بیرته پیل کیږي او د دوی ترمنځ چې په څه باندې توافق شوی ده په هغه به لاسلیک کیږي او شاید دا کار ډېر ضروري. متصل د دې به بین الافغاني مذاکرات هم پیل کیږي. طالبان له دولت سره، د اشرف غني سره، ښاغلي اشرف غني او دولت سره
مذاکراتو ته چمتو نه دي. که وروستۍ پوښتنه که هغه تاسو که سره رئیس وخت هم جمهور صحیح. هم هغه که رئیس جمهور هم شي طالبان یې نه مني او دا به د جنګ د دوام باعث صحیح. حکمتیار صاحب که په احتمال یو هم موقت حکومت به توافق کېږي په یو موقت حکومت به توافق کېږي او زما خو معلومات داسې دي زما معلومات داسې دي چې ښاغلي ټرامپ د متحده ایالاتو جمهور رئیس چې غوښتل طالبانو سره او له ښاغلي جمهور رئیس سره په کمپ دیوید کې وګوري که هغې غوښته فقط د دې لپاره چې فیصله ورته ابلاغ کړي توافق شوی ته به خپله دنده پرېږدې او تا ته په ملل متحد کې د یو ډېر مننه حکمتیار صاحب فرصت مو کم د دی. همدې لپاره هغه غوښتی و ښه توافق په دې شوی دی چې یو موقت حکومت به جوړېږي او اقتدار به موقت صحیح. حکومت ډېره مننه. که دغو ټاکنو په پایله کې یو حکومت رامنځته شي چې تاسې پکې ولسمشر نه شئ، که په راتلونکي حکومت کې تاسې ته کوم وزارت ولایت یا سفارت پیشنهاد کېږي شخصا تاسې ته منئ شخصا کار وکړي د راتلونکي حکومت اجازه سره؟ راکړئ زه تاسو ته وایم چې د دې انتخاباتو نه وړاندې تر آخري شپې پورې یو په بل پسې ماته ایتونه راغلي د مطرح ټیمونو باور وکړئ له 15 سلنې تر 45 سلنې د راتلونکي دولت وړاندیز موږ ته شوی له 15 سلنې تر 45 سلنې ښه. که ریاست اجرایي موږ ته سپارل کېږي صدارت د 15 سلنه دولت او که ریاست اجرایي او صدارت موږ ته نه سپارل کېږي بیا 45 تاسو دا پیشنهادونه نه دي منلي؟ د کلیدي وزارتونو په شمول د کلیدي وزارتونو په شمول لیکلي اسناد لرو د کلیدي وزارتونو په شمول د ریاست امنیت ملي په شمول او د دولت د عالی شورا د ریاست په شمول دولت عالی شورا به جوړیږي او صحیح. دا به د تصمیم آخري او ستره عالی مرجع په ټولو سترو مسایلو کې به تعیناتو کې او داخلي او سیاست خارجي سیاستونو په ارتباط او وروستۍ باصلاحیت مرجع ده د دې ریاست په شمول موږ ته وړاندیز شوی دی موږ نه ده منلې. ښه، یعنې راتلونکي حکومت سره کار نه کوئ؟ اجازه راکړئ یعنې تاسو ته ووایم چې د سفارت د وزارت مسله موږ ته زیاته مطرح نه ده. ډېره مننه. کور موږ په ودان. یو ناکام حکومت کې شرکت نه کوو. صحیح. ډېره مننه. ولسمشر ته نومان ښاغلی انجینر ګلبدین حکمتیار ډېره مننه. کور ودان چې وخت مو راکړ. مننه. ډېره موفق مننه. اوسئ. ستړي مه شئ. خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ. ډېره مننه. سلامت. کور ودان. خیر اوسئ. شما بیننده مصاحبه ویژه بودین با آقای گلبدین حکمتیار، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که آقای رحمت نوری همکار ما این مصاحبه رو به همراهشان انجام داد. آقای حکمتیار صحبتایی داشتن در رابطه با اینکه انتخابات یک مسابقه بود بین کاندیدان و خیلی موضوعات دیگه اشاره کردن که اما وقفه میگیریم پس برمیگردیم و خلاصه صحبت آقای حکمتیار را تقدیمتان میکنیم.